अस्सलाम वालेकुम ګرانو مینوالو، زه یم سیف یوسفزی. تاسو ګورئ سیف یوسفزی یوټیوب چینل. مینوالو تقریبا کافی کسانو دا تاسو کو چې کیریئر کونسلر څه ته ویل شي. مینوالو تاسو چې سکار هم کوي پدې کې سو قسم خلک به تاسو له مخې ته راځي. هغه چې سکار کوي تاسو به کتلی وي چې یو کس کار کوي یا خو هغه د خپل سوچ مطابق رواني هغه کار کوي، یا هغه په کور کې مشرانو ته ګوري هغه کار کوي. ٹھیک شو جی. یا هغه معاشري ته وګوري، رسم و رواج ته وګوري، د رسم و رواج مطابق هغه د سبا فیصله کوي او یو کار کوي. دغه شان بعض کسان به تاسو داسې کتلی وي چې هغه د استادانو نه مشوره والی او د استادانو په مشوره باندې لړ شي او یو کار شروع کړي. قسمه قسم خلک په تاسو مخې ته راشي. خاص کر دې ځای کې زه خبره چې کوم د خلکو نه مراد به زما سټوډنټان وي. هغه سټوډنټان چې کوم د خپل د کیریئر یعنی د خپل د مستقبل فیصله کوي چې کوم فیلډ ته کوم سایډ ته دی لړ شي. نو زما د خلکو نه مراد هم سټوډنټان دي یعنی طالب علمان. جی اوس تاسو وګورئ نو دغه شان خلک به تاسو ته سټوډنټان به ملاویږي. په دې کې ډیر کم سټوډنټان به تاسو ته داسې ملاو شي چې هغوی به د خپل مستقبل یا د خپل فیلډ کیریئر فیصله چې کوي او انتخاب کوي نو هغه به د خپلو صلاحیتونو مطابق به کوي. ډیر کم خلک په خپل فیلډ او په کیریئر کې بیا خوشحاله وي، د هغې نه مطمئن وي او چې څه هغوی د ځان لپاره ګول ایښی وي هغه اچیو شي، خپل ټارګټ اچیو کړي. ډیر خلک داسې دي چې هغوی ته د خپلو صلاحیتونو پته نه وي، هغوی د بل چا په ترو باندې د بل چا په خوښه باندې د خپل کیریئر او د خپل فیلډ انتخاب کوي چې هغه بیا په مستقبل کې په هغه فیلډ په هغې باندې بیا پریشانه وي. هم په دغې وجه باندې موږ د کیریئر کونسلنګ یو سیټ اپ یو پلیټفارم تاسو له مخې ته راوړو چې تاسو لسم ته راورسېدئ یا په لسم کې او تاسو د مخکې د فرست ایئر سیکنډ ایئر انتخاب کوئ کوم فیلډ کې داخله والم. مونږه هم دغه کار دی چې تاسو ته ستاسو د صلاحیتونو مطابق تاسو ته فیلډ وښیو، تاسو فیلډ او ستاسو د کیریئر انتخاب کولو کې اساني پیدا کړو. بیا به تاسو کتلی وي د 12م سټوډنټان وي چې هغوی 12م وکړي، بیا هغوی ته دا پته نه لګي چې کوم یونیورسټۍ کې زه داخله والم، په کوم ځای کې زه داخله والم او دغه شانه په کوم فیلډ کې زه داخله والم. دا یو پلیټفارم مونږ تاسو ته پرووایډ کوو. ستاسو اسسمنټ مونږ کوو چې کله تاسو دلته اپوینټمنټ والی تاسو راشي زموږ سروسز والی تاسو له به مونږ څه درکوو، ستاسو اسسمنټ به وشي، ستاسو صلاحیتونه به وګورو چې تاسو کې کم صلاحیتونه دي، تاسو کې کم ابیلیټیز پراته دي، د الله طرفه تاسو ته کم داسې صلاحیتونه ملاو شوي دي چې هغه د کم فیلډ سره تعلق ساتي. هغه مطابق بیا موږ څه کوو، ها جی دې کې موږ د ستاسو شوق د ستاسو جذبه هغه هم اسسمنټ کوو چې د ستاسو شوق کم سایډ ته دی، ستاسو جذبه څه سره ده، کم څیز کې تاسو د جنون حده پورې چې کوم دی نو کار کولی شئ. هغې مطابق بیا موږ تاسو ته د کیریئر انتخاب کوو، د فیلډ انتخاب کوو چې فلا فیلډ کې تاسو داخله والی تاسو له به الله ضرور کامیابي درکوي. د کیریئر کونسلر هم دغه کار وي. ها وسره د دې نه علاوه چې څومره هم داسې کینډیډیټس دي چې هغوی ماسټر کړی وي، بیچلر کړی وي، یعنی مطلب هغوی خپل سبق دورانیه پوره کړی وي، یا داسې وي چې هغوی میټرک کړی وي، اف ایس سی کړی وي، د هغې نه بس هغوی جاب طرف ته ځي، جاب طرف ته ځي او یو جاب ځان له ګوري، مطلب چې زه کوم جاب وکم نو هغه زما دپاره بهتر وي او کوم سایډ ته. دا هم د کیریئر کونسلر کار وي او باقاعده د دغې دپاره هم تاسو زموږ سروسز حاصلولی شئ. دې سره سره مونږ یو بل اپرچونیټیز هم تاسو له درکو. که تاسو جاب لیسئ او تاسو خپل سی وي مونږ ته واتساپ کولی شئ، تاسو مونږ سره رجسټریشن کولی شئ. زمونږ چې کوم د رجسټریشن فیس وي هغه به ریفنډیبل وي. ستاسو یو میاشت، 2 میاشتې، 3 میاشتې څومره ټایم پورې د ستاسو سی وي مونږ سره وي، زمون کوشش بدای چې within 1 month یا within 2 months تاسو لپاره مونږ جاب وګورو او تاسو له جاب اپورچونټیز پرووایډ کو. دا زمونږ یو غټ ټاسک وي.
څومره ریکروټرز دي هغه کسان دي چې هغه دغه هایر کوي مطلب امپلویز هایر کوي هغې ته ریکروټرز ویلی چې هغې ته موږ ستاسو سی وي فارورډ کوو. دې نه علاوه انټرویو دپاره ټریننګ چې په کومه طریقه باندې به تاسو انټرویو ورکوئ. ورسره چې څومره هم دغه دي ریفرنس میټیریلز دي چې کم مواد تاسو وګورئ دې ټیسټ لپاره هغه ضروري دي چې په هغې کې تاسو ته کامیابي حاصله شي. دا هم موږ تاسو ته یو اپرچونټي پرووایډ کوو. فیسبوک باندې هم زموږ پیج اویلیبل دی په هغې هم تاسو موږ فالو کولی شئ موږ سره کنټیکټ کولی شئ. لینکډین باندې انسټاګرام ټویټر دغه شانه واتساپ باندې په ټول پلیټفارم باندې زموږ خدمات تاسو حاصلولی شئ. تاسو آفس ته راځئ او تاسو د آنلاین سروسز زموږ لري هغه په تاسو باندې ډیپینډ کوي څنګه تاسو ته اسانه وي تاسو زموږ سروسز حاصلولی شئ. په خیبر پښتونخوا کې دا فرست انیشیټیو ده په فرست ټایم کیریئر کاونسلینګ یو پلیټفارم راغلی دی. مینوالو د دې نه فایده اوچته کوي هسې نه چې څنګه زموږ ماضي کې موږ نه غلطیانې شوي دي د خپل د کیریئر انتخاب کې موږ څه مسټیکس کړي وو چې د هغې د وجې کافي ټایم هغه ضایع شو دغه غلطیانې تاسو دوهراو نه کوي. هم په دې وجه ستاسو مخې ته موږ ناست یو او تاسو ته دا خبره کوو بار بار چې د خپل کیریئر انتخاب د کیریئر کاونسلر په مدد سره وکړئ چې تاسو د خپل زندګۍ د خپل ژوند صحیح طریقې سره فیصله وکړئ شئ. مینوالو امید لرم فایده به شوي ستاسو. خپلو مینوالو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. ویډیو باندې کمنټ ضرور وکړئ. ستاسو سره وي کمنټ سیکشن کې ولیکئ. څه کوېسچن وي هغه تاسو کمنټ سیکشن کې ولیکئ. د ځان د خپل والدینو ډېر زیات خیال ساتئ. الله